د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سوداګرو لپاره له چابهار بندره د ارتباطي دهلیز په توګه د استفادې موضوع د هند او اسلامي امارت چارواکو ترمنځ د خبرو مهم بحث و. په دې خبرو کې د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو اسانتیاوې د چابهار بندر له لارې وڅېړل شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د ترک هیوادونو په 11مه سرمشریزه کې ویلي چې د سیمې سوله او ټیکاو د افغانستان له ثبات سره تړاو لري او د افغانستان پر ملاتړ یې ټینګار کړی. د خپلواکو دولتونو همګټې ټولنې د افغانستان په شاوخوا کې د یو امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز منظور کړی دی. د امنیتي کمربند وړاندیز 2 کاله مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان لخوا مطرح شوی و. دا وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرۍ او قاچاق په اړه اندېښنه لري. بلخوا بیا اسلامي امارت د امنیت خوندي کولو ادعا کوي او وایي چې افغانستان د ترهګرۍ لپاره ګواښ نه دی. رویټرز راپور ورکړی چې امریکا له قطر غوښتي څو د حماس مشران له دوحې وباسي او د دې ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې حماس د اوربند او یرغمل شوو د خوشي کولو وروستۍ طرحه رد کړې.